السلام علیکم دوستانو. په جهلم کې د جماعت استاد شپږ کاله ماشومې سره جنسي زیادتی کړې. که غواړئ چې پوه شئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې معلومات او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو په جهلم کې د جماعت استاد چې جمشید عرفان نومیږي د شپږ کالو ماشومې سره جنسي زیادتی کړې. دوستانو جمشید عرفان د جماعت کاری هم او هغلته کې به امامتي هم کوله او ماشومان به ولا جماعت ته سبق لراتلل. خو ډیر ماشومان دغه رنګ یو چې دا استاد به ورتلو او په کور کې به ورته د قرآن مجید سبق کولو. همدغه رنګې د یو ماشومې کور ته لاړو او هغلته کې ماشومې ته سبق کولو. کله چې د موقع وکته چې ګیټ بند دی او ماشومه ورسره یوازې ده نو د ماشومې نه کپړې وویستې او هغې سره غلط کار کولو چې په دې کې په ده باندې د هغې ماشومې کور والا راغل او دې دومره ووالو چې د بوسو خېټې نه جوړ کو. د هغې نه پسې تنه کمیس وویستو او نیمې بربند کو او په پورا کلي کې وګرځولو. دوستانو کله چې د دوی په کور کې شور شرابه جوړه شوه نو محلي والا هم راغل چې څه چل دی. کله چې هغوی د دې واقعې نه خبر شول نو استاد نور هم ووهلو چې تاسو په سکرین باندې د دې استاد حالت کتې هم شئ. دوستانو کله چې میډیا والا د ده نه پوښتنه وکړه نو ده ورته وویل چې دې ماشومې ماته په خپله کمیس او پرتوګ وویستو. دوستانو ستاسو ذهن دا مني چې یو ماشومه به دا رنګې وکړي تر څو پورې چې هغې ته ویلې شوي ني. د ماشومانو ذهن کچه وي که په ماشومتوب کې تاسو ماشومانو ته هر څه وایي هغه مني او بیا د استاد خبره خو هغه په سر سترګو مني. خو دا رنګې بې ضمیره استادان وي چې هغوی د خپل استازیت نه غلطه فایده اوچته کړي او د دارنګې د وړو ماشومانو سره جنسي زیادتی کوي. دوستانو صحیح ده چې د هغې عزت خراب نه کو خو د خپل مکمل کوشش وکړو او که د هغې ماشومې کور والا 15 منټه هم لیټ شوي وو نو بیا به د دې ماشومې جنازه اوچتوله ځکه چې د هغې ماشومې عمر صرف 6 کاله و. نو تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ چې دا دومره بې ضمیره کسان دي چې د خپل جنسي هوس پوره کولو دپاره دارنګې غلط قدم اوچتوي. او دوستانو دا هم یاد وساتئ چې دا هغه خلک دي چې د پوره دین نه خبر دي خو په هغې باندې عمل نه کوي. نو دوستانو تاسو د جمشید عرفان په باره کې څه وایئ چې دی کم والی دی که زیات او یا د ده سزا څه ده؟ دوستانو زما خو دا مشوره ده چې دارنګې یو کس له دې سریام په بازار کې پانسي ورکړی شي چې د دارنګې بې ضمیره کسانو په ذهن باندې لږه یره راشي او بیا دارنګې غلط قدم نه اوچتوي. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې تاسو به په دې ویډیو باندې پوه شوي یئ او تاسو به د دې خلاف اواز هم اوچت کړئ. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.